پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیلوي. یوازې له پېښوره د 100,000 کسانو د ایستلو چمتووالی. نور حال په سره په روانه ویډیو کې واورئ. په پاکستان کې د بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوی مهلت د جولای په 10مه پای ته ورسید او پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې له دې وروسته به ټول هغه افغانان ونیول او هیواد ته واستول شي چې قانوني اسناد نه لري. راپورونه ښیي چې یوازې له پېښور ښار څخه شاوخوا 100,000 افغان کډوال شړل کېدو له خطر سره مخ دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ټولو سیمه ییزو ادارو ته لارښوونه کړې وه چې د ټاکلي مهلت تر پای رسېدو وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي او هغوی د ونیسي او افغانستان ته د ولېږدوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پېښور ترڅنګ په نورو ښارونو کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لپاره امنیتي ادارې چمتو شوي او د کډوالو د موندلو لپاره ځانګړي اقدامات روان دي. بل لور ته یو شمېر افغان کډوالو BBC ته ویلي چې د نیول کېدو له ویرې یې خپل ورځنی تګ راتګ محدود کړی او ډېر یې له خپلو کورونو څخه نه وځي. صابره جامي احمدي چې د افغانستان د قضایي څانګې پخوانۍ کارکوونکې ده او له 3 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په پاکستان کې ژوند کوي، وایي چې ډېری افغان کډوال په سختې اندېښنې کې دي. د هغې په وینا خلکو خپلې اړیکې او تګ راتګ کم کړي او د راتلونکي په اړه له جدي ناڅرګندتیا سره مخ دي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې زرګونه افغان کډوال لا هم د 3 هیوادونو د ویزو او انتقال پروګرامونو ته په تمه دي، خو د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، بارکزی پریس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.